بسم الله الرحمن الرحیم. نن په نوې موضوع خبرې کوو، هغه 12 زمانې د انګلیسي مثال او د پښتو ژباړې سره. خو د دا څخه مخکې مهرباني وکړئ موږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، غزني آنلاین ټیچر. نمبر 1 حال ساده زمانه دو آی ګو سکول زه مکتب ته ځم. د حال ساده زمانه دو کله چې موږ دا مثال یو دا په دې معنا ده چې د عمل د تللو چې دا ګو دا د تکرار بڼه لري. په لاندې ډول شرح کوو وضعیت زده کوونکي دا غوښتنه په مسنجر کې کوله چې ته د 12 زمانو مثالونه په پښتو سره ترجمه نه موږ ته داسې یوه ویډیو جوړه کړه. نو همدغه ویډیو واخر رسېدله ده. خدای دې وکړي چې داسې څه ترېنه زده کړئ چې هغه تاسې د فوره په راتلونکي کې په ګټه تمام شي. آی ګو سکول زه مکتب ته ځم او حال ساده زمانه دو د پښتو معنا پکې ډیره مهمه وي. لکه د پښتو معنا په دې که موږ ته څوک په انګلیسۍ کې یوه خبره وکړي داسې ته وایي چې آی ګو سکول، نو ته باید په صحیح ډول معنا دا وکړې د دا نه زه مکتب ته روان یم، زه مکتب ته ځم. دا پکې مهمه ده. ایوریډی روزانه هغه د وخت کوم د قید زمان چې دا یا اډورب فریکونسي موږ ورته یو دا کولی شو دلته استعمال کو. نو په دې ډول سره کولی شو په داسې حال کې موږ دا استعمال کو. هغه ټایم ایکسپریشن دومره مهم دی، خو دلته بیا واخله ویډیو څرګه کېږي اضافه کېږي. آی ګو سکول زه مکتب ته ځم. آی ایم ګوینګ ټو سکول د حال جدي زمانه دو زه مکتب ته روان یم، زه مکتب ته روان. د حال جدي زمانې تعریف موږ داسې کوو چې داسې عمل ښیي کوم چې د اوس په جریان کې شو. ان اکشن ویچ هپنینګ رایټ ناو داسې عمل ښیي کوم چې د اوس په جریان کې. نمبر 3 کې دو نمبر 3 کې سمپل پاست ټینس دو آی وینټ ټو سکول زه مکتب ته ولاړم. زه مکتب ته تللی یم نه، زه مکتب ته لاړم یا ولاړم. دا تللی یم چې دغه یا تللی وم دا سیستمونه دا کې نشته کې دا پرفیکټ ټینسو کې دي. نو د پښتو د هغې ترجمې سره به تاسې ډېر سوچ کوئ چې داسې غلط نه شئ. چاته ونیئ لکه آی وینټ ټو سکول زه مکتب ته تللی یم یا مکتب ته تللی وم، دا خبرې پکې نشته. څه به وایئ آی وینټ ټو سکول زه مکتب ته ولاړم. I got to کابل زه کابل ته ولاړم یا کابل ته ورسېدم. نو څو نمبر 4 ته I was going to school زه مکتب ته روان وم. دا past continuous tense نو زه مکتب ته روان یم. دغه past continuous tense د شرح کولو دپاره خو مخکې دی دا شرح کول د یو مثال پوتې شو چې هغه په زمانه کې باید وخت معلوم وي. started ended at a particular time in the past د عمل شروع ختم په معلوم وخت کې. څو continuous tense ته past continuous tense کې I was going to school زه مکتب ته روان وم، زه مکتب ته روان وم. خو په دغه وخت کې امکان لري د داسې عمل ښیي چې په تیر وخت کې په جریان کې وي. It's an action which was progressive in the past داسې عمل ښیي کوم چې په تیر وخت کې په جریان کې وي. خو یوه خبره پکې مهمه ده، امکان د ولري دغه عمل د کوم بل عمل دو نشي، یعنې دا عمل کته نه کړي. امکان د ولري دا عمل کته کړي لکه I was going to school زه مکتب ته روان وم when you called me کله چې تا ماته زنګ وکړ. دویم عمل هم په داسې کې راغلو. لومړی عمل په جریان کې و، دویم عمل راغلو، یا دویم عمل یې کته کړو، دویم عمل په راغلو، لومړی عمل یې کته کړو. نو کولی شو دا حالت سم په دا زمانه کې زدګي شو مخامخ شو استعمال کړو. نمبر 5 I will go to school زه به مکتب ته ځم. زه به د فیوچر سمپل فیوچر ټینس نو زه به مکتب ته ځم. I will go to school زه به مکتب ته ځم. صدا راتلونکي زمانه دو will happen in the future it's an action which will happen in the future کوم چې به په راتلونکي کې پیښیږي. راتلونکی وخت موده څومره وي؟ باید د راتلونکي وخت موده باید د اوس نه تقریبا 2 منټه وروسته دې نه اضافه کوي خو کولی شي استعمال کړي. خو که د 2 منټو نه کمه موده کې ده بیا اکثره وخت جري ته میلان کېږي، یعنې په جري زمانو کې باید موږ دا خبره وکړو په خالي جري کې. او که چېرته همدغه خبره یا خالي جري کې وکړو یا صدا کې وکړو یا کوم بل حالت کې دغه حالت څرګې کړو داسې دغه خبره ترجمه کړو خو د جمله ترجمه کو. خو که چېرته داسې وشول چې دغه حالت ته موږ یو او راتلونکی وخت خو 15 ورځې 2 ساعته 1 ساعت راتلونکی 20 کوله راتلونکي کولی دا زمانه استعمال کو. سمپل فیوچر I will be going to school زه به مکتب ته روان وم، زه به مکتب ته روان وم. خو په همدغه وخت کې I will be going to school زه به مکتب ته روان وم. نو دغه کومې خبره نشته، کومې will be continuous in the future تعریف هم دغه ده. It's an action which will be continuous in the future کوم به چې په راتلونکي وخت کې څرګې وي، په جریان کې وي. راتلونکي وخت کې I will be going to school زه به مکتب ته روان وم. او راځو تشته اوس راځو پرفیکټ ټینسونو ته.
پرفیکټ ټینسونو کې خبرې ډېرې دي او د ترجمې سره باید په لاندې ولې شرحه کوو او د ترجمې سره باید تاسې ډېر سوچ وکړئ. موږ څه رقم کولی شو دا زمانه ترجمه کړو. نمبر 1 حالت دا ده چې په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې نمبر 1 مثال ده I have gone to school. I have gone to school. زه مکتب ته تللی یم. دا پکې ډېر مهم دي. زه مکتب ته تللی یم. مکتب ته تللی وم نه. مکتب ته ولا نه ړم. دا خبرې غلط دي. زه مکتب ته تللی یم. د یم پکې دغه وروستاړی د پښتو کومې چې دي دا باید موږ په نظر کې فهم کې ونیسو. I have gone to school. زه مکتب ته تللی یم. یا بل مثال I have seen him. ما هغه لیدلی ده. لیدلی و نه. ترتیب یې داسې ده the present perfect tense it show an action which څرګې کوو it show an action which started ended at a specific time in the past. واه به یې معلوم وي په نامعلوم وخت کې د عمل شروع حتم په نامعلوم وخت کې. خو د present perfect tense نه مراد دا نه چې تیره یعنی ماضي نږدې قریبه یا موږ ته کله چې نږدې ماضي یو یا حال کامله زمانه present perfect tense حال کامله زمانه I have gone to school. زه مکتب ته تللی یم. او ورپسې څه شته I have been going to school. present perfect continuous tense. present perfect continuous tense حال کامله جاری زمانه یا حال بشپړ جاری زمانه. دغه زمانه چې کله موږ شرحه کوو I have been going to school. زه مکتب ته روان شوی یم. دې ترتیب داسې ده started in the past continues to present and may continues to future. د په تیر وخت کې عمل په جریان کې وي خو تر اوسه پورې غځېدلی وي یعنی تر اوسه پورې وي خو امکان د ولري نور هم وغځېږي. لکه I have been going to school. زه مکتب ته روان شوی یم. دا په دې معنا ده چې د کوره وتلی یم مکتب ته خو په لار کې یم یا له تر اوسه رسېدلی نه یم. او که چېرته رسېدلی وي یا امکان د ولري اوس رسېدلی وي همدغه مکتب ته لکه I have been going to school. زه مکتب ته تللی یم یا تللی یم نه روان شوی یم. زه مکتب ته روان شوی یم. د روان شوی یم په دې معنا چې کیدای شي امکان د ولري همد اوس کمپلیټ شي اوس کمپلیټ شي ته ورسېږي او امکان د ولري لږ نور هم وغځېږي راتلونکي ته 15 منټه 10 منټه 20 منټه امکان د ولري وغځېږي. خو بله خبره نمبر 9 مثال کې مونږ بله زمانه یو دا خو مونږ ویله لکه I have been going to school. زه مکتب ته روان شوی یم. زه مکتب ته روان دا پکې ډېر مهم دي د پښتو وروستاړی. زه مکتب ته روان شوی یم. نمبر 9 کې I had gone to school. زه مکتب ته تللی وم. کسا I have gone to school. زه مکتب ته تللی یم. I had gone to school. زه مکتب ته تللی وم. کسا په دغه وخت کې د فاست پرفیکټ ټینس چې د یو داسې عمل ښیي چې لومړی عمل کمپلیټډ وي دویم عمل پیدا شي. لومړی عمل کمپلیټډ وي خو دویم عمل یې نه ورسته شي. لکه I had gone to school. زه مکتب ته تللی وم. when you called me کله چې تا ماته زنګ وکړ. یا I had gone to school. زه مکتب ته تللی وم. when you came to my school یا my office کله چې ته راغلی زموږ مکتب ته یا I had gone to school. زه مکتب ته تللی وم. when you came to Kabul کله چې ته کابل ته راغلی. کله چې ته کابل ته راغلی هغه وخت کې لومړی عمل completed started ended before another action in the past. started ended before another action in the past. I had gone to school. Yeah, I had seen him when you told me this the guy who stealer or who is the man who is the famous person. Yeah, I had seen him. ما هغه لیدلی و when you told me کله چې تا ما ته ویل this is the famous teachers of in Afghanistan چې دا یو مشهور استاد د افغانستان کې. نو کولی شو لومړی عمل کمپلیټډ ده د سره مو لیدلي و ملاقات مې ورسره کړی وي نو وروسته ته مو ته ووایي چې دا څوک ده دا یو داسې څوک ده چې هغه یو داسې څوک ده چې هدف دا ده دی نه چې وروسته د هغې نه چې تو مو ته خبره کوله لومړی عمل دغه شخص سره مو لیدلي کتل شوي وو. یا I had gone to school. زه مکتب ته تللی وم. یم نه ولاړم دا نه د او present perfect tense کې زه مکتب ته تللی یم او په simple past tense کې زه مکتب ته ولاړم.
لکه I went to school زه مکتب ته ولاړم. I have gone to school زه مکتب ته تللی یم. I had gone to school زه مکتب ته تللی وم. When you came کله چې ته راغلې. ها نمبر 10 کې مونږ یو نمبر 10 کې I had been going to school. The past perfect continuous tense نو او معنا یې کوو او د past perfect continuous tense په څه معنا؟ past perfect continuous tense تیرا کامله جری زمانه. تیرا کامله جری. I had been going to school. زه مکتب ته روان شوی وم. زه مکتب ته روان شوی وم. when you come کله چې ته راغلې. کله چې ته راغلې زه مکتب ته روان شوی وم. ګوره څه یو I had been going to school. I had been going to school. زه مکتب ته روان شوی وم. when you called me کله چې تا ما ته زنګ وکړ. کله چې تا ما ته زنګ. مخکې مثال مو په سمپل پریزنټ ټینس کې ویلو او دغه مثال باید په سمپل پاست ټینس کې ویل کړل شي. ها اوس I had been going to school. زه مکتب ته روان شوی وم. when you came کله چې ته راغلې. when you came چې ته کله راغلې واکې زه مکتب ته. in the first action چې کوم دا په جریان کې وي چې دویم عمل به فعل سي. هتاریت داسې ده the first action به څرګي وي continuous به وي په جریان کې وي چې کله دویم عمل فعل سي. لکه it's an action which the first action is continuous and then the second is act. کله دویم تاثیرات په غوځي یا افیکټډ تاثیرات په غوځي د لومړی عمل به څرګي په جریان کې وي. لکه I have been eating lunch. I have been eating lunch. ما د غرمې ډوډۍ خوړلې. زه د غرمې ډوډۍ په خوړلو لګیا وم. زه د غرمې ډوډۍ په خوړلو لګیا وم. یم نه لګیا وم. څه یو I have been eating lunch. زه د غرمې ډوډۍ په خوړلو لګیا وم. when you called me کله چې تا ما ته زنګ وکړ. یا when you knock the door کله چې تا دروازه وټکوله. په وخت کې زه د ماړۍ په خوړلو لګیا وم. پاست نو بیا څو 11 کې I will have gone to school. I will have gone to school. زه به مکتب ته روان شوی وم. یا زه به مکتب ته تللی وم. څه یو I will have gone to school. زه به مکتب ته تللی وم. when you come in simple future simple present tense کې مونږ زه وکړو I will have gone to school. زه به مکتب ته تللی وم. صحیح ده زه به مکتب ته I will have gone to school. زه به مکتب ته تللی وم. when you come کله چې ته راځې. سمه ده پوه شوئ په دغه مثال نه څه وي I will have gone to school. زه به مکتب ته تللی وم. یعنی فیوچر ټینس به وي زه به په هغه وخت کې مکتب ته تللی وم. when you come کله چې ته راځې. the first action به completed وي. څرګې مونږ داسې کوو تعریف یې داسې کوو it's an action د یو عمل ښیي which will have completed before another action. د یو داسې عمل ښیي چې کوم به په راتلونکي کې مکمل وي د بل عمل څخه مخکې. I will have gone to school. زه به مکتب ته تللی وم. when you come چې کله ته راځې. وروستی 12مې زمانې ته I will have been going to school. زه به مکتب ته روان شوی وم. زه به مکتب ته روان شوی وم. کومه زمانه ده؟ future perfect continuous tense. دا خو future perfect وه. the future perfect continuous tense. زه به مکتب ته روان شوی وم. ګوره I will have been going to school. زه به مکتب ته روان شوی وم. when you come کله چې ته راځې. یعنی لومړی عمل په جریان کې د دویم پټ شي. مونږ یې تعریف داسې کوو it's an action د یو عمل ښیي which will have been progressive before another action. کوم به چې د لومړي عمل څخه مخکې په جریان کې وي. یعنی لومړی عمل کوم چې به د لومړی عمل یعنی دوهم عمل څخه مخکې په جریان کې وي. لکه I will have been going to school. زه به مکتب ته روان شوی وم. when you come کله چې ته راځې. یا I will have been teaching to students. زه به شاګردانو ته په درس بوخت وم. when you come to class کله چې ته مکتب ته راځې. خو یوه یادونه کوو تر ټولو دمخه موږ دغه ویډیو لایف کوو. لایف یعنی راسن اوس لایف خپریږي. موږ دغه ویډیو چې کوو په لایف ډول کیږي. خو
که چېرته کومه نیمګړتیا په دغه جملو مثالونو کې موجوده وه نو یعنې نیمګړتیا پکې نشته خو بیا هم د ژبې یا د کلچر یا د دستور سره کومه ستونزه یا تضاد لرلو نو مونږ په بخښنې سره وبخئ. خو تر ټولو د مخه یوه خبره مهمه دا ده چې دا په دې بسنه نه کوي چې موږ داسې یو څو د 12 زمانو 12 زمانې موږ په همدغه لاس 15 ملتو کې شرخه کړئ. دا په دې بسنه نه کوي خو دا د شاګردانو هغه غوښتنه وه چې ته باید مسنجر کې مونه غوښتنې کولی ته باید د 12 زمانو مثالونه په پښتو کې همداسې د ورستاړو سره لکه پښتو کومې ورستاړې چې لري د هغې سره وښایي شرخه کړي. خو همدغسې پورې دا ویډیو بس دو خو زموږ دغه یوټیوب چینل چې کوم دا د سره سبسکرایب کړئ او وروسته د ګنټې کوم نشان چې د ویډیو ویډیو څخه خبر شئ او که چېرته کومه پوښتنه لرئ موږ ته کمنټ کې پرېږدئ. خو د ګرانو زده کوونکو شاګردانو څخه یوه هیله کوو چې دوی موږ ته په د ویډیو په جریان کې د ویډیو نه وروسته چې کله موږ اپلوډ کوو په هغه وخت کې موږ ته کمنټ پرېږدي نو په همغه کمنټ ته موږ ځواب نشو ورکولی ویلې چې دغه د یوټیوب پاڼه چې کومه ده دغه موږ یا چینل چې کوم ده دغه تر یو وخته پورې موږ ته د کمنټونو اجازه نه راکوي. نو یې نه وروسته اوس بعضې هلته شاګردانو بعضې پوښتنې پرېښولې دي موږ دقیق ځواب هغې ته ورکولی شو خو یوه خبره پکې شته چې هلته موږ کمنټ نشو کولی کمنټ دپاره موږ ته تر اوسه اجازه نشته لږ وخت وروسته بیا موږ ته خپله کمپنۍ اجازه راکوي په همغه کې بیا موږ کولی شو کمنټ وکړو. خو اضافي خبرې نه کوو خو دغه زمانې چې کومې موږ 12 زمانې وي او ډېرې په داسې زر ډول سره مو ویلې زر مو ویلې ډېرې تیزې مو ویلې دا په د 12 زمانو بسنه نه کوي چې دغه زمانې د په همدغه ځای بس موږ ویلې ختمې شوې نه دا یو په تفصیلي د ټایم ایکسپریشن یا فریکونسي اپ اډورب سره مستقیما استعمال لري هغه حالتونه لري مثبت حالت منفي حالت د عمل په صحیح ډول استعمال ده یعنې کوم عمل د بل عمل څخه مخکې کته کول دي یا په جریان کې لومړی عمل په جریان کې کول دي بل پرې تلل دي نو دغه په همدغې بسنه نه کوي خو موږ دومره یو څه د تاسو دپاره همدغه وکړل چې څه ترېنه زده کوئ. خو بعضې یادونې مهمې دي چې هغه لایب ډول ویډیو ده بعضې ستونزې پکې وي ویډیو کې خامخا دونه لږې لږې یو څه نه څه ستونزې یا مشکلات یا بعضې وخت کې د پښتو د تلفظ یا د بعضې ستونزې منځته څي نو هیله کوم وموبخئ دا لایف ویډیو ده ایډیټ پکې نه کېږي لایف ډول یې موږ کوو لایف یوټیوب ته خپروو او همغه یوه شخصي پاڼه ده ولې لایف یې ته کوو یعنې لایف یې بیا وروسته یوټیوب ته اپلوډ کوو. خو او څه کوو تر ټولو د مخه بس همدغه ځای نه ویډیوونه همدغه ویډیو سیستم دغه زمانو همدغه پورې بس ده نو د ته راتلونکي وخت دپاره موږ ته کمنټ کې کومه پوښتنه لرئ پرېږدئ چې موږ یې مطابق یوه ویډیو درته جوړه کړو. نو ښه وخت ولرئ او ښې شېبې ښې چارې مننه. تhanks.